خو نن درته د یو اعتراض جواب ذکر کوم. اعتراض درته دا ذکر کوم چې ګوره وکټوري اهل حدیث تاسو ته داسې وایي، دا یو اعتراض ده کوي، بیا سبق درته بس کوم. را روانه جمعه کې انشاءالله بیا د احادیثو نه درته دلایل وایم. ګوره اعتراض اهم اعتراض دی. اعتراض دا زده کوي چې تاسو داسې وایئ چې دا څلور واړه امامان په حق دي، نو حق خو یو وي، څلورو ته څرنګه په حق وایي؟ د حیدآباد کې یو وابي دی، دا مثال ډېر ښه مثال دی. مثال یو ګیلاس راخستی دی، څلور ماشومان یې داسې کېنولي دي، یو ګیلاس ورسره دی. د یو ماشوم ته وایي وایي ماشومه دا څه شی دی؟ هغه ورته وایي دا کوزه ده. بل ماشوم ته وایي دا څه شی دی؟ هغه ورته وایي دا کاسه ده. بل ماشوم ته وایي دا څه شی دی؟ هغه ورته وایي دا لګن دی. د څلورم ماشوم ته وایي دا څه شی دی؟ وایي دا ګیلاس دی. نو دی د خلکو ته وایي مرۍ کې هم لږ فرق دی، او مرۍ کې فرق وجه خو درته زده ده. مرۍ کې فرق وجه دا ده چې ده یو فتوا ورکړې ده، وایي دا خاص اندام څټی شي د خپلې، نو خاص اندام چې څټي نو مرۍ به دې ښه جوړه شي. نو ګوره وایي دا یو ګیلاس دی چې خاص اندام څټي، هغې کې دومره تیزاب دي چې هغه شین بوټی وچوي، نو ستا مرۍ خو خامخا ختموي. نو یو ګیلاس دی، ګوره هغه ګیلاس دا یو ګیلاس دی، د یو کس ته وایي دا څه شی دی؟ هغه یو ورته وایي دا کوزه ده، بل ورته وایي دا کاسه ده، بل ورته وایي دا لګن دی، بل ورته وایي دا ګیلاس دی. او ګورې محترم ورونو، د هغه په شان خو زه نه شم ویلی، هغه مرۍ کې فرق دی. او ګورې محترم ورونو، دلته دا څلور واړه په حقه دي که یو په حقه دی؟ یو په حقه دی، دا درې خو په باطله دي که نه؟ نو تاسو څرنګه وایي چې څلور مذهبه حق دي؟ صحیح ده؟ نو حق خو یو وي، څلور حق کېدی شي. نو زه درته جوابونه شروع کوم، د بره سر نه درته را شروع کوم. وابي وایي چې څلور مذهبه څرنګه حق دي، حق خو یو وي. نو جواب دا دی چې 1,400,000 څه کم او زیات پیغمبران څرنګه حق دي، حق خو یو وي. فما هو جوابکم فهو جوابنا. دا کوم جواب شو؟ منع نقض معارضه کې، منع نقض معارضه کې کوم جواب شو؟ نقض اجمالي شو. نقض اجمالي شو چې ګوره 1,400,000 پیغمبران څرنګه په حق دي، حق خو یو وي. پوه شوئ؟ نو که وکټوري دوه جواب وکړي، یو جواب دا کوي چې هلته د ناسخ او د منسوخ اختلاف دی، نو منسوخ هم په حقه دی، ناسخ هم په حقه دی. نو جواب دا دی چې دلته د دې څلورو امامانو په مابین کې د راجح او د مرجوح اختلاف دی، مرجوح هم په حقه دی، راجح هم په حقه دی. او که وکټوري دا جواب کوي چې هلته د زمانو اختلاف دی، او د زمانو د اختلاف په اعتبار یو په یو زمانه کې حق دی، بل په بله زمانه کې حق دی، نو جواب دا چې دلته د علاقو اختلاف دی، یو په یو علاقه کې په حق دی، بل په بله علاقه کې په حق دی. پوه شوئ؟ نو تاسو ته چې وکټوریان وایي چې حق خو یو وي، څلور مذهبه څرنګه حق دي، نو څه به ورته وایي؟ 1,400,000 پیغمبران څرنګه په حق دي، حق خو یو وي. که هغه درته وایي چې هلته خو د ناسخ او د منسوخ اختلاف دی، نو دلته د راجح او د مرجوح اختلاف دی. که هغه وایي چې هلته د زمانو اختلاف دی، نو دلته ته به جواب ورکړي چې دلته د علاقو اختلاف دی. بیا در باندې اعتراض کوي چې ګوره دا د ګیلاس په مثال کې دا یو ګیلاس دی، دا یو ورته کوزه وایي، بل ورته کاسه وایي، بل ورته لګن وایي، دا بل ورته ګیلاس وایي. نو دلته خو یو په حقه دی، دا درې په باطله دي، دلته ولې څلور نشي په حق کېدی چې تاسو څلورو امامانو ته په حقه وایي؟ نو جواب دا دی چې دا مثال دی په محسوساتو کې پیش کړی دی، او زموږ خبره په اجتهادیاتو کې ده. د دې څلورو امامانو په مابین کې اختلاف په اجتهادیاتو کې دی که محسوساتو کې دی؟ اجتهادیاتو کې. محسوسات خو بدیهیات دي، بدیهیاتو محسوساتو کې مثال مه پیش کوه. نو دا د محسوساتو مثال مه پیش کوه، څلور واړه امامان په اجتهادیاتو کې په حقه دي، او تا په مثال کې محسوسات پیش کړه. بیا اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت به 3 ډلې شي که نه؟ نو دلته د 3 ته ولې حق نه وایي چې یو ته پکې حق وایي، 2 ته باطله وایي، نو خو 3 واړه دي په حقه شي که نه؟ نو جواب دا دی چې دا د په اعتقادیاتو کې خبره وکړه. اعتقادیاتو کې د امامانو اختلاف په دې اعتقادیاتو کې نه دی، د امامانو اختلاف په چا کې دی؟ شاباسي په اجتهادیاتو کې دی. په اعتقادیاتو کې یو په حق نور په باطل دی، یو ډله په حق ده، 2 په باطل دي. په محسوساتو کې یو په حق دی، نور په باطل دي. بیا اعتراض کوي. اعتراض داسې کوي چې ګوره پنځپیری داسې وایي چې سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر نشته، او اهل سنت والجماعت وایي چې سماع النبي عند القبر شته. پنځپیری وایي چې حیات فی القبر نشته،
او اهل سنت وایي چې حیات فی القبر شته، خو دا دواړه دې په حقه شي که نه؟ نو جواب دا دی چې دا مثال ځکه مه وایه چې دا د منسوساتو خبره ده. دا تا چې کوم خبره پیش کړه دا د منسوساتو ده. د اهل سنت والجماعت سره نس شته دا په حقه دي، او د پنجپیري سره نس نشته دا په باطله دی. نو خلاصه دا چې نه به په مثال کې محسوسات پیش کوي، نه به په اعتقادیات پیش کوي، نه به منسوسات پیش کوي، بلکې مثال کې ماته اجتهادیات پیش کا. اجتهادیاتو مثال به درته زه پیش کړم. څلور ملګري دي، قبله ترېنه ورکه شوه. نو چې قبله ترېنه ورکه شوه، یو لمانځه ته په مشرق ودرېدو، بل لمانځه ته د مغرب په طرف ودرېدو، بل شمال ته، بل جنوب ته. څلور واړو اجتهاد کړی دی. دا څلور واړه په حق دي. د حق معنا ده صحت شرعا. د حق معنا زده کوي. حق څه معنا؟ صحت شرعا. د څلور واړو عمل صحیح دی شرعا. دغه د اجتهادیاتو مثال دی. څلور کسه دي، څلور طرف ته لمونځ وکړو، څلور واړه په حق دي، یعنی د څلور واړو لمونځ شو صحت شرعا. بیا په دې څلورو کې یو په حق دی، څلورم په حق دي، په دې څلورو کې یو په حق دی. د دې دویم حق معنا د مطابقت نفس الامر. شابه د حق دو معناګانې دي. یو د حق معنا د صحت شرعا، بل د حق معنا د مطابقت په نفس الامر کې. نو چې څلور واړه په حق دي، نو دلته د حق یو معنا ده چې صحت شرعا دی. او بیا چې په دې څلورو کې یو په حق دی، نو هلته د حق معنا د مطابقت نفس الامری. د دې په مقابله کې خطا راځي، باطل نه راځي. دا د ثواب او د خطا مقابله ده په دې اجتهادیاتو کې. او په دې محسوساتو کې، منسوساتو کې، اعتقادیاتو کې دلته د حق او د باطل مقابله ده. او په اجتهادیاتو کې شابسي د ثواب او د خطا مقابله ده. څلور وړم په حق دي، بیا یو پکې په حق دی. څلور وړه په حق دي، یعنی د څلور وړو عمل صحیح دی شرعا. بیا پکې یو په حق دی، یعنی د یو لمونځ قبلې ته دی، او دا درې نور خطا دي. یو ثواب دی او درې خطا دي. نو دلته د ثواب او د خطا مقابله ده. خوش انشاءالله. روانه جمعه کې به انشاءالله د احادیثو نه دلایل وایو، او هغه اول طرف اصول د مناظرې خو خلاص وکړو. هلته به انشاءالله د پنجپیریانو بحث کوو، د پنجپیریانو د وابیانو. بیا چې هغه ختم شو بیا به بریالویان شو.